سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به اوسم په خیري. زه موضوع پتا هم در تاسو ګوري ټیکنیکل هم در یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د یو ای مارکیټ امازون د یو ای مارکیټ پلیس دریم کلاس ته. په دې ویډیو کې تیر ویډیو په تعقیب باندې تیر ویډیو کې مو دی امازون مارکیټ پلیس د یو ای امازون مارکیټ پلیس اړوند د پروډکټ هانټینګ هم دغه کرایټیریا 15 نقاط هم ویل عملی مو کار باندې وکول. د هغه ویډیو په تعقیب باندې همدغه 15 نقاط نور باید تاسو په نظر کې ونیسئ. یو تاسو باید د پروډکټ انتخاب نه کړئ چې هغه ایکسپایری ډیټ ولري، بل باید تاسو سمال سایز یا کوچنی سایز پروډکټ انتخاب کړئ ځکه تاسو باندې د شیپمنټ کاست هم د سټوریج کاست د مصارف تاسو باندې کم راسي، او بل باید تاسو کم وزن ولري. دریم نقطه چې د لیز وایټ یا کم وزن چې ولري هغه پروډکټ انتخاب کړئ، وزن یې باید زیات ونه اوسیږي. حد اکثر تر 1 کیلو زیات وزن والا پروډکټ باید تاسو انتخاب نه کړئ، او بل ان بریکیبل پروډکټ باید انتخاب کړئ. څلورم نقطه چې ولې هغه پروډکټ سي متحده وړ نه وي هغه انتخاب کړئ. او پنځم چې ولو پروډکټ تاسو انتخابوي حد اقل باید 10 درهم قیمت ولري. یو ای مارکیټ پلیس لپاره تر 10 درهم باید قیمت لوړ وسیږي، ټیټ ونه وسیږي، ځکه ته چې ټیټ وسیږي بیا په دې پروډکټ کې ګټه کم یا به ګټه نه وي. اوس راځو مهم بخش د یو ای مارکیټ پلیس لپاره چې دا پروډکټ هانټینګ ټایپ ده. څو ډول مو پروډکټ هانټینګ کولای شو تر څو بهترین پروډکټ ځان لپاره پیدا کوو د یو ای مارکیټ پلیس کې خرڅ کو به ورسته سورسینګ وکړو. اوس راځو مهمه نقطه چې دا له نور مارکیټ پلیس سره فرق دی. مارکیټ پلیس په دې کې اتوماتیک پروډکټ هانټینګ نه کیږي، یعنی تاسو نه شئ کولای چې اتومات ډول باندې یو اپلیکیشن څخه له یو سافټویر څخه لکه دی یو سی مارکیټ پلیس لپاره مو له کیپا ټول څخه استفاده کوو، هم دا شان د هیلمټن څخه استفاده کوو، ډیر نور ټولسونه چې پیډ ټولسونه دي اتومات یا موټر په واسطه باندې موږ تاسو ته هانټینګ کوي پروډکټ راغلی خپل کرایټیریا ورکوو. مګر د یو مارکیټ پلیس لپاره داسې نه ده. یو مارکیټ پلیس کې به موږ تاسو ټول مینوال پروډکټ هانټینګ کوو، لکه په تیر ویډیو کې سم کار وکول، یو نوم مرتور کو پروډکټ راوړول دغه مطابق خپل کرایټیریا دا کرایټیریا د نکات نه دي، دا کرایټیریا باید پر پروډکټ متسامل کو. اوس دا سخته ده چې موږ تاسو راځو په امازون کې یو نوم ورکوو پروډکټ کوم اوس مو ته ګنګس کنندم هم د ګنګس کوونکې جمله ده. راځو ګوري امازون ډاټ عرب امارات د تاسو کلیک کوو ته تاسو کوم نوم ورکوي، یو 2 3 4 5 لاس نوم به تاسو یادي، نور ټول نوم سړي نه یادي، په ټوله کټګوري ټول نوم سړي نه یزده. نو دې لپاره تاسو باید کوم میتودونه تاسو وکاروئ چې هغه په سرچ کې ورته ورکړئ تر څو پروډکټ راوړئ. په هغه کې بیا موږ تاسو هم د خپل کرایټیریا عملي کو، دا کرایټیریا عملي کو او هغه پروډکټ ځان لپاره به انتخاب. دې لپاره تاسو دا 15 میتود لري، د 15 میتود لري چې دې 15 میتود څخه استفاده کوو او موږ تاسو ځان لپاره بهترین پروډکټ پیدا کوو. اول چې د ای بی سی میتود، ای بی سی میتود اول ای بی سی میتود څنګه ده؟ دلته فقط ای لیکئ، تاسو ای ولیکل، ای ورسره راځئ سرچ کوئ. په دې کې به ډیر زیات بهترین پروډکټ تاسو راوړئ، په هغه کې به تاسو خپل کرایټیریا عملي کوئ، لکه څنګه چې موږ مخکې کار وکړو. اول به تاسو دلته ای بی ام دا سلیکټ کړئ، ای بی ام په فلم به امازون به ای بی البته ای بی سلیکټ کړئ. دوهم به تاسو چې وکوئ، دوهم به راسئ اپ ټو دا به سلیکټ کړئ. له دې وروسته به راسئ قیمت به دلته ورته ورکړئ له 0 تر 100 پورې، تر 100 درهم پورې دا قیمت ورته ورکړو. په دې به چې کلیک وکوئ. اوس د مودي خپل هغه سیستم ته برابر سو، کرایټیریا ته خپل شرطونه ټول دلته کې چک کو. لکه په تیر دوهم ویډیو کې چې موږ تاسو چک کړو، که چېرته هغه ویډیو نه کتلې حتما هغه ویډیو وګورئ، خپل همدا کرایټیریا چې کوم ویډیو اپ کې عملي کړئ. دا ولې د ای بی سی میتود دا اوس مو ای حرف ورکو. دوهم قدم کې به تاسو راسئ دلته به چې ورکړئ بي ورسره یو ځای کې ای بي تر زیټ پورې کوم حروف چې دی ګوره ډیر ښه پروډکټ په دې کې تاسو پیدا کولی شئ. د ګوره څنګه دا تاسو سرچ کول، دوم قدم کې به همدا به ټولو کې ای بي ام به انتخابوئ، ای بي ام سم انتخاب کو، ای بي البته طبعا چې ای بي ام کې ای بي به انتخاب کړئ، ریټینګ به دا اپ انتخاب کړئ، قیمت به راسئ همدا شان قیمت به دا راسئ انتخاب کړئ
تر سل باید لوړ ونه اوسېږي ځکه تر سل چې لوړ وي کوم پروډکټ ښه پروډکټ په هغو کې هم پیدا کېږي خو سرمایه بیا زیاته باندې که چېرته سرمایه زیاته ورته لرئ بیا کولی تر سل لوړ قیمت هم انتخاب کړئ دا تاسو انتخاب کړو په هغو کلیک وکول اوس په دې کې تاسو هغه خپله کرایټریات چې عملي کوئ د پروډکټ یې راواړول مختلف پروډکټ هغه رااړولي دي تاسو خپله کرایټریا باندې عملي کوئ ګورئ چې بې سارې باید موږ ویلي وروسته تر 1500 کم وي همداشان موږ سیلران ویلو چې زیات اوسېږي ټریډ مارک یې ګورو چې رجسټر نه یې دا ټول نقاط یې ګورو ریټینګ ریویو ګورو چې هغې مطابق و بیا خپله د اکسل شیټ ته تلو هلته مو ذخیره کول اوس دا مو چک و دا مو ای بي سي میتود و ای بي سي مختلف حروف ورکوو او پروډکټ راته راغلی په کې خپل کرایټریا عملي کوو دوهم میتود چې د 1 2 3 میتود ده تاسو کولی شئ چې دا په اعدادو باندې هم تاسو سرچ کړئ یو بله خبره په کټګوري کې هم کولی شئ اوس دلته تاسو کټګوري انتخاب کړله ګور داسې عمومي په ټولو کټګوریو کې ای بي سي ورکړه خو دلته تاسو دلته راځئ یو مشخصه کټګوري انتخابوئ مثال کمپیوټر اینډ اکسسوریز کټګوري مو انتخاب کړه دلته ای ورته لیکئ ای لیکئ او سرچ کوئ په مشخصه کټګوري کې تاسو د ای په حرف باندې پروډکټ راوړئ دلته دا ده مشخصه کټګوري کې تاسو کټګوري معلومات نه انتخاب کړئ اعلی انتخاب شوي د وراسي کټګوري ول انتخاب کړئ زه مثال کوم کټګوري انتخابوم کمپیوټر اینډ اکسسوریز ما انتخاب کو ایم انتخاب کو اوس سرچ کلیک کوم دا به فعال څه چینج شو په ای بي سي میتود باندې مو کار وکول اوس چې په کوم میتود کار کوو په 1 2 3 میتود باندې دا لکه څنګه چې ملته حروف ورکول تعداد ورکوو یو ورکوو او په سرچ باندې کلیک کله ستاسو سرچ کلیک وکړو دلته به مختلف پروډکټ به د دې کیورډ مطابق تاسو ته راوړی به دلته بیا همداسې بي انتخابوو او ریټینګ اپ ټو پورې انتخابوو همداسې قیمت ورته انتخابوو او خپله کرایټریا باندې عملي کوو دا دې خطر باندې چې موږ تاسو د پروډکټ ورته میلیونونو پروډکټ دي موږ تاسو ټول پروډکټ نومونه نه دي یاد ټول کټګوري نومونه نه دي یاد نو دلته خو هانټینګ مینوال هانټینګ کېږي نو موږ کوم نوم سرچ ورکړو نو دې لپاره تاسو همدغه میتود کارولی شئ یو ای بي سي میتود و بل 1 2 3 میتود مختلف عددونه ورکولی تر سلو پورې عددونه ورکولی شئ بل چې دا ویزیټ لوکل مارکیټ میتود ده دا هغه میتود ده چې کوم کسان چې په دوبۍ یا په سعودي مارکیټ کې خپل هلته موجود دي ورځي خپله څه کوي پروډکټ ګوري په مختلفو سټورونو کې لوکل سټورونو کې غټو سټورونو کې پروډکټ ګوري پروډکټ نومونه ګوري د همغو نومونو په اساس باندې بیا راځي په امازون کې سرچ کوي او ځان لپاره پروډکټ انتخابوي هلته ځکه تیار سورس هم پیدا کړی ده چې کوم پروډکټ هلته پیدا کېږي او کوم پروډکټ مثال لوکل مارکیټ کې خرڅېږي له وروسته راځي همدغه پروډکټ نومونه په امازون کې سرچ کوي او تاسو ته بهترین پروډکټ راوړی او هغه بیا انتخابوي او خپل کرایټریا باندې عملي کوي که کرایټریا مطابق اخلي او انتخابوي ځان لپاره شرط یې وړي که نه مطابق څه تېرېږي ګوره دا خصوصیات په ټول ګورئ دا باید وګورئ په پروډکټ کې اوس په کوم پروډکټ ګورو دغه کې بیا دغه میتودونه دي هانټینګ ای بي سي 1 2 3 ویزیټ لوکل مارکیټ دا خو مو وکول اوس د ایلاندې دوه مارکیټ میتودونه چې دي دغه بهترین میتودونه دي او څنګه میتودونه دي ګوره یو علي بابا ریورس میتود ده علي بابا ریورس میتود کوم میتود ده تاسو به راسئ ول کروم ور اخلاص کو ورسته به ولار سي د علي بابا ویب سټ ور اخلاص کړئ علي بابا انټر وکړئ کله تاسو دا انټر کو ګوره د alibaba.com افشل سایت ته راوړل په دې به تاسو کلیک وکړئ وینئ اوس د علي بابا سایت ته اخلاص کو اوس دلته تاسو کومه کټګوري کې غواړئ چې مثال سرچ وکوئ یو نوم ورکوئ په کوم نوم باندې غواړئ چې مثال تاسو پروډکټ وګورئ زه مثال ورکوم دلته د فون چارجر او په سرچ باندې کلیک کوم دا د ګوره ماته اوس مختلف پروډکټ راوړل مختلف پروډکټ یې فون چارجر راوړل زه اوس دا پروډکټ ده دې پروډکټ باندې کلیک کوم دا ده کله په دې پروډکټ تاسو کلیک وکول په دلته شی لیکل شوی دی دغه د سټور نوم ده په دې باندې کلیک کوئ دې کس په تاسو سټور نوم راخلاص
سټور خپل د سټور نه د سټور را خلاص کوم. اوس همدا شان تاسو کولای شئ چې دلته په علي بابا کې مختلف یو کټګوري سرچ کړئ. راځي ورته وایي چې څه وکوي ماته home and kitchen دا کټګوري ده. تاسو راوړل ګوره مختلف پروډکټ په دې کټګوري کې کله دا کټګوري تاسو ګورئ دا کټګوري تاسو پروډکټ ګورئ په دې باندې کته صفه کش کی هر پروډکټ تاسو ولر شي د هر سپلایر سره دلته چې لیکلي ګوره خپل د ویب سټ لینک کی سټور لینک کی دا سټور لینک دی د سټور لینک دی په دې باندې مثال دی نمونه په شکل په دې باندې کلیک کوو چې کلیک هم پیو کو لکه ما قسم کلیک کړو دا بل باندې دا پروډکټ سټور متر خلاص کړو دیوز مو کلیک وکول دایره تر خلاص کو اوس دلته څه کوي تاسو براسه ته پروډکټ ورلیکلي دا پروډکټ تاسو کلیک کړئ دلته کلیک کا پروډکټ لیست ته تر راوړل ګوره هارد سیلینګ پروډکټ یا دا وایرلیس چارجر دا وایرلیس چارجر دا وګور پورټیبل دا وایرلیس چارجر دا وایرلیس چارجر په دا هارد سیلینګ باندې تاسو کلیک وکړئ. په هارد سیلینګ تاسو کلیک وکړئ ګوره هارد سیلینګ پروډکټ دی ټولز هارد سیلینګ پروډکټ ته تر راوړل. همدا شان په دې باندې کلیک کړئ سټور راځي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ بیا راوړل چې کوم پروډکټ دی سی آل کټګوري نیو ارایول د کوم پروډکټس دي په دې کې ټراش کان او مختلف پروډکټ دي په دې کې تاسو په یو باندې کلیک کوئ مثلا په ټراش ان باندې کلیک تاسو وکول او کوشش وکړئ تاسو هارد سیلینګ پروډکټ پیدا کړئ دا افشن چې ولري هغه په باندې کلیک وکوي دا پروډکټ دی. اوس دا پروډکټ تاسو پیدا کوئ دا تاسو څه ګټه کوي اوس څنګه استفاده جن کوئ دې څخه ګورئ د هارد سیلینګ پروډکټس دي په هارد سیلینګ پروډکټ دا راخلاص کوي د سپلایر تاسو به دې څه وکوي همدغه ټایټل به راکافي کوي ټایټل به داسې راکافي کوي کنټرول سی را بسې چیرته امازون کې به څه وکړئ په دې سرچ بار کې به کلیک کوئ سرچ پیسټ کوئ کنټرول وی به کوئ او په سرچ به کلیک وکړئ هماغه پروډکټ چې په علي بابا کې هارد سیلینګ پروډکټ ولو هغه تاسو ته په امازون کې پیدا کړو ور هماغه سرچ پروډکټ ور د تر وړاوه مختلف کسان مختلف نمونه باندې خرڅي هماغه چارچري دي دا اوس په دې کې بیا تاسو خپل کرایټریا عملي کوئ چې هر یو ته کرایټریا مطابق کو ته به هغه پروډکټ خپل شیټ ته وړئ او وروسته به بیا سورسینګ کوئ هغه درې نو څلور پنځه مهم نکات چې ول هغه ټول ته وګورئ لکه ګورډای سیلرانو تعداد ده سیلور د بي ساره برابر ده ټریډ مارک ګوري چې سره کنه رجستر ریټینګ ګوري سیلور د ریټینګ ګورو ودی کې ریټینګ دا ګورته څلور لوړ ده او همدا شان ریویو تر 15 زیات دي دا اوس بهترین پروډکټ په کټر مارک کې وګور کټر مارک نه رجستر تاسو کولای شئ خپل شیټ یوسئ بیا وروسته د سورسینګ وکوي په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې علي بابا ریورس میتود ورته وایي په دې میتود څخه استفاده وکړئ. بل میتود تر ټولو مهم میتود ده چټ جی پی ټي تر ټولو بهتر او خو میتود دی پروډکټ هانټینګ لپاره د مینوال پروډکټ هانټینګ لپاره د یو مارکیټ پلیس لپاره یو مارکیټ پلیس د موږ تاسو لپاره یو بهترین مارکیټ پلیس دی مارکیټ پلیس څخه باید استفاده وکړو د مارکیټ پلیس کې او هغه کسان باید کار وکوي یو کسان لپاره بهترین ده چې هغه په یو ای کې یا خپل په سعودي کې اوسېږي افغانان دي پاکستان اوسېدونکي دي زیاتره موږ افغانان چې اوسېږي کار کوي جی پی ترڅنګ په دې باندې تاسو کار کولای شئ لډیر کم سرمایه کار شروع کولای شئ ځکه ته ریسیت ضرورت نشته د میاشتې $3 پیسې امازون تر پیډ ضرورت نشته پیډ ټولز ته ضرورت نشته ټول همدغه پری اپ کاست تاسو کولای شئ چې استفاده جمع کړئ او همدغه د ما یوټیوب چینل له ویډیوګان څخه استفاده کولای شئ صحیح زده کولای شئ او کار پې کولای شئ که بیا تاسو غواړئ چې په کم وخت کې او په ښه شکل باندې همدا کار د امازون مارکیټ پلیس زده کړئ څه ډول کار وکړئ په یو باندې مارکیټ پلیس باندې څه ډول د بزنس باندې تاسو کار وکوي او څه ډول ښه عاید لاسته راوړئ په کم وخت کې او صحیح معنا سره تاسو زده کړه وکوئ مخه موضوع سره تدریس سره په کوم ځای نه پوهېداست پوښتنه هم ځواب شي نو بیا زموږ د امازون آنلاین کلاسونه جوین کړئ په دې واتساپ نمبر باندې تاسو کولی شئ له ما سره اړیکه ونیسئ آنلاین کلاسونه جوین کړئ په هغو کې تاسو بهترینه او په کم وخت کې زده کړه کولی شئ تر څو په امازون باندې خپل پروژات پیل کړئ. تر بلې ویډیو په لاس پرم ښه وخت ښې چارې